په 1940 کال کې په ممبئی کې د انګریز کمیټې پریکړه وکړه چې عبدالغفار خان د کانګرس د ګوند عمومي مشر کړي. عبدالغفار خان ورغی، هغه دا پریکړه ونه منله. ویل چې زه خدای خدمتګار یم، که دا مسؤلیت ومنم نو باید همدلته په ممبئی کې پاتې سم، بل ځای نه سم تللی. زه په ولس ګرځم او لوی هدف مې ولس ته خدمت دی. عبدالغفار خان د بندیز له لاسه صوبه سرحد ته نشو تللی، خو د قراري نه پیژندله. له ګاندي سره مشوره وکړه، دی د خلکو د پوهولو لپاره بنګال ته لاړ. عبدالغفار خان په کلو وګرځېد، ځکه ښاریان لوستي خلک ول له غونډو او اخبارونو پوهېدل، خو د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي اکثره نالوستي وو. دوی د ازادۍ په اړه پوهاوي ته ډېره اړتیا درلوده. انګریز دلته هم له عبدالغفار خانه ویره لرله. دی ونیو او ممبئی ته یې بوت. دی 2 کاله زنداني شو او په احمد آباد کې د سابرمتي بندیخانې ته ولېږه. دی یې له نورو بندیانو بیل واچوه. عبدالغفار خان د خبرو لپاره هیڅوک هم نه لرل. د کوټې د پنجرې تر مخې به یوازې بیزوګانې ګرځېدې. دی ناروغ شو، خو ډاکټر یې ورته راونه غوښت. ګاندي ملاقات ته ورغی. د هغه بد وضعیت یې ولید. د ګاندي په مرسته ډاکټر یې ورته راوست او سختي یو څه کمه شوه. له هغه ځایه یې د الموړې زندان ته ولېږه. دلته به تل بارانونه کېدل. ځینو بارانونو به تر 10 ورځو دوام درلود. غفار خان ته بیا د پښو دردونه پیدا شول. د 2 کاله بندیخانه تېره کړه او د 1914 کال د اګست په میاشت کې له زندانه ووت، خو لا هم سرحد او پنجاب ته نشوی تللی. دی سیواګرام ته لاړ. اولادونه یې د خپل پلار لیدو ته هلته ورغلل. دا وخت په ټول هندوستان کې د اسمبلو انتخابات وشول. ډېرې څوکۍ د کانګرس ګوند یوړې. په سرحد کې هم دا ګوند اول و. وروسته بندیز لرې شو او عبدالغفار خان له 2 کلونو وروسته قبایلو ته لاړ. ده ولیدل چې په پښتنو ډېر ظلم شوی، خو جذبه یې لا ژوندۍ وه. دی چې نه و نو سرې جامې هم نه وې. د ده په ورتګ خلکو بیا سرې جامې واغوستې او په احساساتو راغلل، خو مخالفینو هم خپل کار کړی و. په ده پسې مختلفو خبرو ته هوا ورکړې وه. نورې خبرې زړونو ته نه لوېدې، ځکه خلکو د عبدالغفار خان په وطن دوستي، پاکي او ولس ته په خدمت باور درلود. حکومت غوښتل چې غفار خان د عقیدې له مخې کمزوری معرفي کړي، ځکه نو د حکومت ځینو تنخوا خورو ملایانو او خواخوږو به خلکو ته قسمونه ایستل چې غفار خان له لمانځه منکره دی، یو لمونځ هم نه کوي. نور بیا اوازه اچولې وه چې د هندوانو دینی کتاب یعنی ګیتا په ښي لاس کې نیولی و، خو قرآن شریف یې په چپ لاس کې نیولی و. معنا تر قرآنه د هندوانو کتاب ښه ورته ښکاره کېده. دا وخت د حکومت په مټ د خدایي خدمتګارانو پر ضد یو بله ډله جوړه شوه. دې ډلې د مسلم لیگ طرفداري کوله او خدایي خدمتګاران یې له دینه وتلي خلک ګڼل. ولس ته کار شوی و. دوی اوس په خپل خیر او شر پوهېدل. دې تبلیغ دومره اغېز ونه کړ. په 1938 کال کې ګاندي صوبه سرحد ته ورغی او سلګونه زره پښتانه یې استقبال ته راووتل. غونډې ډېرې منظمې وې. له سلګونو زرو خلکو یوه ناره هم نه راوته. غلي ناست ول، هر چا به په خپل نوبت خبرې کولې. ګاندي د پښتون دې نظم ته حیران و. ده ویل چې ما په ژوند کې دومره خاموشه او منظمې جلسې کمې لیدلې دي. ګاندي له هغو هندوانو سره هم وکتل چې په قبایلو کې د پښتنو په منځ کې اوسېدل او هلته یې کورونه، دکانونه او کاروبار درلود. هندوان له پښتنو خوښ وو. دوی ګاندي ته وویل چې په پښتنو کې یې سر، مال او عزت خوندي دي. ګاندي له پښتو ښکلي تصویرونه ورسره یوړل او کله چې ممبئی ته ورسېد، هندوانو ته وویل چې دا خلک په مینه او د نورو په زغملو تر موږ ښه پوهېږي. خدایي خدمتګاران په ولس ګران ول. له دوی یې له سیاست او هاخوا ډېر څه زده کول. کله کله به غفار خان له خپلو سلګونو ملګرو سره ښار ته ووت. کثافات به یې ټولول. دې کار نور خلکو ته روحیه ورکړه. دوی به هم د ښارونو او کلو د پاکولو لپاره اشرونه کول. په 1939 کال کې دویمه نړیواله جګړه پیل شوه. انګلستان د جرمني خلاف جګړې ته ورووت. د دوی ډېر پام نړیوالې جګړې ته ور واوښت. انګلستان ویل چې هندوستان هم په دې جګړه کې
د دوی ملاتړ کوي. دا خبره کانګرس رد کړه، ویل چې هندوستان بې پرې پاتې کیږي. انګریزان لا د کانګرس خلاف شول. انګریزانو د کانګرس مهم غړي بندیان کړل. دوی پر خدای خدمتګارانو هم فشار راوست. یو ځل بیا زندانونه د دې تحریک په غړو ډک شول. غفار خان په هشنغر کې د لوی غونډې تیاری ونیو. انګریز وپوهېد چې دا سړی له وسپنې جوړ دی. زندانونه، شکنجې، لوږې تندې نشي ماتولی. دوی ته یوازې یوه لاره پاتې وه، د عبدالغفار خان وژل. خو برلا وژل یې دوی ډېر تاواني کول. دا سړی له بوټي نه و پیدا. میلیونونه پښتانه پسې ولاړ ول. انګریزانو 2 ورونو ته پیسې ورکړې چې عبدالغفار خان ووژني. دا ورونه لوی جنایتکاران وو او ډېر مړي کړي وو. دوی د غونډې کمپ ته نږدې عبدالغفار خان ته کمین ونیو. 3 ورځې په ونو او لوړو بوټو کې ورته ناست ول، خو د تحریک غړي پرې پوه شول. ډزې وشوې، دواړه ورونه ووژل شول. په 1941 کال کې جاپان هم نړیوالې جګړې ته ورګډ شو. ډېر ژر مخکې لاړ. فلیپین یې ونیو او د برما تر سرحدونو پورې ورسېد. دې کار انګریز نور هم ورخطا کړ او په هندوستان کې خپل ډېر مخالفین وځپل. د خلکو ژوند نور هم تریخ شو او په کانګرس کې هم اختلافات رامنځته شول. تر دې دمه کانګرس د عدم تشدد مبارزه کوله، خو ځینو مشرانو یې له انګریز سره جګړه غوښته. کانګرس عمومي جلسه ونیوله. په همدې جلسه کې پریکړه کېده چې آیا د عدم تشدد لارې ته دوام ورکړي که نه ټوپک هم مهم دی. په غونډه کې ډیرو کسانو وسلواله مبارزه غوښته، خو ګاندي او عبدالغفار خان د عدم تشدد طرفداري کوله. دوی په هیڅ صورت خشونت نه غوښت. دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. نړیواله جګړه شدیده شوه. جاپانیان د هندوستان پولو ته راورسېدل. انګریزانو په هندوستان کې د عمومي پاڅون له ویرې خپل قوانین یو څه نرم کړل. دوی پوهېدل چې څو ځایه نشي جنګېدلی. غلی هندوستان یې په ګټه و، خو خلک هم ناخبره نه ول. همدا موقع غنیمت وګڼله. مظاهرې ته راووتل. خلکو یوازې یو شعار درلود: له هندوستانه ووځئ. انګریز ته بیرته غوسه ورغله. ګاندي او د ګوند څو مهم غړي ونیول. د دوی نیول کېدل خلک نور هم هیجاني کړل او په ټول هندوستان کې عمومي مظاهرې راووتې. مظاهرې له کنټروله ووتې. زیاترو خلکو تشدد ته مخه کړه. په مختلفو سیمو کې زرګونه خلک په خپلو وینو کې ولمبېدل. حکومت ښځې بې عزته کړې، کلي وسوځول او په ځینو سیمو کې یې داسې عمومي قتل عام جوړ کړ چې د هوا مرغان یې هم راوغورځول. عبدالغفار خان ته قبایلي مشران کېناستل. د دوی یو وړاندیز دا و چې د انګریز د لویو لښکرو د راتګ د مخنیوي لپاره باید لوی پلونه والوځول شي. خو عبدالغفار خان د عامه تاسیساتو ورانول نه غوښتل. ویل چې د پلونو د ورانولو پر ځای خپلو خلکو ته ووایي چې د حکومت وظیفې پرېږدي. خلک دې د انګریز محصولات نه اخلي او د فیصلو لپاره دې د انګریزانو محکمو ته نه ورځي. دا خبرې انګریز ته د منلو نه وې. په مردان کې د ځینو پښتنو په مرسته د خدای خدمتګارانو پر غونډې یرغل وروړ. له دوی سره ډنډې وې. نه د چا سر ته کتل نه پښو ته. ګڼ کسان ټپیان شول. د عبدالغفار خان یې هم 2 پښتۍ ورماتې کړې. دوی یې د هریپور بندیخانې ته بوتل. د عبدالغفار خان وضعیت خراب و. دی روغتون ته بوت. د هغه ټټر یې ور وتاړه. بیرته یې زندان ته ولېږه. هلته بندیانو مظاهره وکړه. دوی د عبدالغفار خان زنده آباد او انګریز مردباد چیغې وهلې. عبدالغفار خان د مظاهرې د سر کسان وروغوښتل. ورته ویل چې په زندان کې له دې نارو څه نه جوړېږي. تاسو بندیان یاست. انګریز مو نور هم په تکلیفوي. نه د خوراک وړ ډوډۍ درکوي، نه مو د ناروغي پر وخت ډاکټر ته بیایي او نه مو لیدو ته د کورنۍ غړي در پرېږدي. نو له دې نارو تیر شئ. عبدالغفار خان یې له هغه ځایه د ابټ زندان ته بوت او په یوه تنګه کوټه کې واچاوه. خو وروسته یې په هفته کې یوه ورځ اجازه درلوده چې له نورو سیاسي بندیانو سره وویني. کله چې له بندیخانې خلاص شو، ممبئی ته لاړ. دی په ممبئی کې و چې د محمد علي جناح په مشرۍ د مسلم لیگ د ګوند ځینې کسان قبایلو ته لاړ
او خلک د عبدالغفار خان او خدایي خدمتګارانو د تحریک پر ضد ولمسول. له دې سره ځینې ملایان هم ملګري ول. هغوی پر عبدالغفار خان او خدایي خدمتګارانو د کوپر فتواوې صادرولې. ځینو خلکو د خدایي خدمتګارانو پر وړاندې له خشونته کار واخیست. دوی وهل، ټکول او د مرګ ګواښونه یې ورته کول. دا وخت د عبدالغفار خان زلمی زوی غني خان د پښتون زلمي په نوم یوه ټولنه جوړه کړه. په دې ټولنه کې هغه ځوانان راټول ول چې د ضرورت پر وخت یې د تشدد طرفداري کوله. دوی اعلان وکړ چې دا ټولنه به د خدایي خدمتګارانو ساتنه کوي. مسلم لیگ هم قرار نه وناست. دوی د پښتون زلمي ټولنې پر ضد د غازی پښتون په نوم ټولنه جوړه کړه. خو د پښتون زلمي تله درنه وه. زیاترو پښتنو له همدې ډلې ملاتړ وکړ. عبدالغفار خان د پښتنو خپلمنځي اختلافات نه غوښتل. دی ویرېده چې د دواړو نوو جوړو شوو ډلو ترمنځ به وسلواله نښته راشي او د کلونه د عدم تشدد خواري به ور ختمه کړي. ځکه یې خپل زوی ته وویل چې دا ډلې ولس لاس سره ویشي او ښه دا ده چې احتیاط وکړي. په 1949 کال کې په ټول هندوستان کې انتخابات کېدل. په همدې انتخاباتو کې په لومړي ځل د پاکستان نوم یاد شو. مسلم لیگ به ویل چې دا انتخابات د هندوستان او پاکستان ترمنځ انتخابات دي. دوی به مسلمانانو ته ویل چې څوک غواړي، هند کا پاکستان، هندو کا مسلمان، کفر کا اسلام، مندر کا جماعت. د مسلم لیگ په خبرو ځینو احساساتي مسلمانانو کانګرس پرېښود او مسلم لیگ ته ورغلل. مسلم لیگ به په پښتون میشتو سیمو کې هم همدا خبرې کولې. خو دا جذبه دا ځل په پښتنو کې کمه وه. دوی ته عبدالغفار خان کار کړی و. کلی په کلی ګرځېدلی و، پوه کړي و چې د اسلام په نوم دوکه ونه خورئ. زیاتره پښتنو سیاسي شعور درلود، ژر نه غلطېدل. په صوبه سرحد کې هم د اسمبلې انتخابات وشول او خدایي خدمتګارانو مسلم لیگ ته درنه ماتې ورکړل. په 500 کې 11 څوکۍ خدایي خدمتګارانو ګټلې، یوازې 19 مسلم لیگ ته ورسېدې. په دویمه نړیواله جګړه کې آلمان ماته وخوړه او انګریزانو د هوسایي ساه واخیسته. دوی بیرته خپل قوانین سخت کړل. دا وار خلک زړور شوي وو. په ډېرو سیمو کې د انګریز پر ضد راپورته شول. انګریز له عمومي قیامه ډارېده. دوی په 1946 کال کې په شمله کې د هغه وخت د هندوستان له دوو مهمو لوی سیاسي احزابو کانګرس او مسلم لیگ سره کېناستل. په دې غونډه کې له هرې خوا 4 نمایندګانو ګډون درلود. له کانګرسه مولانا ابو کلام آزاد، جواهر لال نهرو، سردار پټیل او عبدالغفار خان ورغلل. له مسلم لیګه د دې ګوند مشر محمد علي جناح، لیاقت علي خان، راجا محمد او عبدالرب نشتر نمایندګي کوله. برطانیې هم خپل 4 وزیران ورولېږل. د کانګرس د غړو اوله غوښتنه دا وه چې انګریز باید له هندوستانه ووځي. انګریزانو ورته وویل چې سمه ده، موږ وځو، خو تاسو یعنې کانګرس او مسلم لیگ په خپلو کې سره جوړ نه یاست، نو موږ هندوستان چاته پرېږدو. جواهر لال نهرو ورته ویل چې مسلم لیگ ته یې وسپارئ، خو تاسو خپل ملک ته لاړ شئ. دا خبره د جناح خوښه شوه. انګریز ته ویل چې موږ په خپلو منځو کې سوله کوو. جناح او نهرو سره کېناستل. دوی پرېکړه وکړه چې په ګډه به یوه کمیټه ټاکي. په دې کمیټه کې به د دواړو ګوندونو یو نماینده موجود وي. دریم کس به داسې څوک ټاکل کېږي چې دواړه لوري اتفاق ورباندې ولري. موافقې خبرې به په ګډه عملي کوي، خو د اختلاف مسایل به درېمګړي ته وسپاري. دوی پرېکړه وکړه چې همدا خبرې به له انګریز سره شریکوي. خو کله چې د غونډې په دویمه ورځ انګریزانو ته ورغلل، جناح د کمیټې له جوړېدو انکار وکړ او د شملې ناسته ناکامه شوه. انګریز ستړی و. دوی په نړیواله جګړه کې ډېر تاوانونه لیدلي وو. په هندوستان کې پاتې کېدا لا تاواني کول. ځکه یې پرېکړه کړې وه چې له هندوستانه به وځي، خو دوی روغ هندوستان نه غوښت. څه وخت وروسته له انګلستانه دویم هیات راغی. دې هیات هندوستان په 3 برخو ویشلی و: الف، ب او جیم. په الف برخه کې پنجاب، سند، سرحد او بلوچستان راغلی و. په ب برخه کې بنگال او اسام شامل ول. جیم برخه ډیلی او نور شاوخوا علاقې درلودې.
هرې برخې به په خپلو سیمو کې خپل حکومت، خپل اختیارات او خپل قوانین درلودل، خو خارجي سیاست او مهمې پریکړې به یې مرکز کولې. دا ویش د هیڅ چا خوښ نه و، ځکه دې تقسیم د هندوستان تجزیې ته لاره جوړوله، خو جنایي طرفداري وکړه، ځکه په الف برخه سیمو کې مسلم لیگ ډیر واک درلود. کانګرس له ناچاري دا پریکړه ومنله، ځکه دوی کومه بله لاره نه لیده. دا وخت د کانګرس په مشرانو کې اختلافونه زیات شول. تر دې دمه د کانګرس مشري مولانا ابو کلام آزاد کوله، خو ځینو نورو نوی مشر غوښت. سردار پټیل خپل ځان د مشري وړ ګاڼه، خو مولانا ابو کلام آزاد خپل رایه جواهر لال نهرو ته ورکړه. دته نهرو د سړو اصاو سړی ښکاره کېده او په دې پیچلو او نازکو حالاتو کې یې مناسب کس باله. ګاندي هم د پټیل طرفداري کوله، خو کله چې د مولانا ابو کلام آزاد رایه ولیده، ځان یې غلی ونیو او جواهر لال نهرو د کانګرس مشر شو. نهرو له مطبوعاتو سره په خپله اوله مرکه کې ویل چې د انګریز په دې ویش خوښ نه دی، او کله چې انګریزان ووتل نو کانګرس به له دې معاهدې ووځي. دا خبره په انګریزانو او مسلم لیگ ښه ونه لګېده. جنا ژورنالستان ور وغوښتل او ویل چې د کانګرس د مشر دې وینا هر څه بدل کړل او اوس به له سره پریکړې کړي. د هندوستان سیاسي اوضاع مخ په خرابېدو وه، ځکه د عبوري حکومت د جوړېدو پریکړه وشوه. محمد علي جنا عبوري حکومت ومانه او پکې شریک شو. عبدالغفار خان د ګاندي په غوښتنه ډیلي ته ورغی، هلته د کانګرس په عمومي غونډه کې ګډون وکړ. خبره جنجالي وه. نهرو ویل چې د مسلمانانو حقوق مسلم لیگ ته ورکړل شو. کانګرس د هندوانو حق دی او مسلمانانو ته په قدرت کې کومه برخه نه ورکوي، خو عبدالغفار خان د نهرو مخالفت وکړ. ویل چې کانګرس یوازې له هندوانو نه دی جوړ، مسلمانان هم پکې دي، باید خپله برخه حق ورکړل شي. دا خبره د کانګرس نورو غړو ومنله او نهرو یې مجبور کړ چې په داسې نازکو حالاتو کې له خپلې خبرې تیر شي. وروسته له مسلم لیگ سره د قدرت د ویش پر سر خبرې وشوې. مسلم لیگ داخله وزارت غوښت، خو کانګرس د مالیې وزارت ورکاوه. عبوري حکومت جوړ شو، خو لا هم ټول واک د انګریزانو په لاس کې و. انګریز ویل چې دوی له هندوستانه وځي، خو مناسب وخت معطله دي. د دوی په فکر مناسب وخت لا نه و راغلی. انګریز بېغمه و. کانګرس او مسلم لیگ په خپلو کې سره خوړل. د دواړو ګوندونو په شریکه کابینه کې اختلافات موجود وو. هرې خوا به بل لوری ملامتاوه، پر یو بل به د غلا تورونه پورې کېدل. عبدالغفار خان د هندوستان په دریو برخو ویش د انګریز دسیسه ګڼله. له اوله له دې طرحې سره نه و جوړ. د کانګرس او مسلم لیگ د ډیرو مشرانو دروازې وټکولې، ویل چې د هندوستان په ډیرو سیمو کې له دیني اړخه یو رنګ خلک اوسي، خو هلته دیني اقلیتونه هم ژوند کوي. دا اقلیتونه ځپل کیږي او همدا د انګریز دسیسه ده، خو چا خبره ونه منله. انګریز همدا غوښتل، ځکه په هره برخه کې د دینونو له اړخه یو رنګ خلک نه اوسېدل. په کومو سیمو کې به چې هندوان اکثریت و، نو پر مسلمانانو به یې ظلم کوه. کومې برخې چې د مسلمانانو تر واک لاندې وي، هندوانو او سیکانو ښه ورځ نه درلوده. همدې عقیدوي جګړو په ټول هندوستان کې کینې راوپارولې. دښمني زیاتې شوې، په زړونو کې د انتقام لمبې بلې شوې. په اول ځل په سیاسیونو کې د هندوستان د تجزیې خبرې راپورته شوې. انګریزانو همدا حال غوښت. عبوري حکومت په بیرته د اختلافاتو د حل کېدا په خاطر د انګریز لمنه نیوله، خو تیل پاشل شوي و. مازې اورلګید ته اړتیا وه. اول ځل په پنجاب کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ لویه جګړه وشوه. له دواړو خواوو ډیر کسان ووژل شول، بې عزتي واوښتې. همدا ظلمونه به په اخبارونو کې راتلل او همدې خبرو به زړونه نور هم سره لرې کول. په کلکته کې هم جنگ ونښت. هندوان مړه شول، خو هندوانو د همدې جنگ غچ په بهار کې واخیست. د کینې دا لمبې د هندوستان نورو برخو ته هم وغځېدې. انګریزانو به د خپلو کسانو په مټ تبلیغ کاوه چې انګریز ښه دی، له هندوستانه یې مه باسئ، که مو ویست نو تر دې مو حال بدتریږي. مسلم لیگ د هندوانو په سیمو کې خپلو ملاتړو ته وویل چې بنګال ته هجرت وکړي او د مسلمانانو سیمو ته ورشي. دا د هندوستان د تجزیې لپاره بل مناسب کار و. وطن په عقیدو تقسیم کړه، تجزیه اسانه کیږي. عبدالغفار خان به غونډې نیولې.
په اخبارونو کې به یې مرکې چاپېدلې، ویل به چې خپل کورونه مه پرېږدئ، دا د هندوستان د تجزیې پلان دی. خو زړونه له کینو، عقدو او انتقامه ډک ول. نه کېده، ورخ یې وړی و. ځینو خلکو خپل کورونه پرېښودل. عبدالغفار خان د مسلم لیگ مشرانو ته ورغی، هغوی ته ویل چې په خلکو کې د کرکې تخم مه شیندئ، خو دوی یې خبرو ته غوږ ونه نیوه. دا وار په پېښور کې هم مسلمانان د هندوانو او سیکانو پر ضد راپورته شول. ډیری یې د مسلم لیگ کسان وو. دلته هندوان او سیکان په اقلیتونو کې راتلل. ډیر یې وژل شول، نور یې د خپلو کورونو دروازې پورې کړې، د دوی دوکانونه چور شول. دې خلکو پیړۍ پیړۍ ګډ ژوند کړی و. درمسال او جومات به په یوه کوڅه کې ول. ماشومانو به یو ځای لوبې سره کولې، لویان به د یو بل غم او ښادۍ ته ورتلل. خو زړونه عقدو ونیول، سترګې سرې شوې، پخوانۍ ښېګڼې، مینه او شناخت له منځه لاړ. عبدالغفار خان 10,000 خدایي خدمتګاران ورولېږل. دوی د هندوانو او سیکانو امنیت ونیو. کوم دوکانونه چې له چوره پاتې ول بیرته یې خلاص کړل. د غفار خان په غوښتنه په ټوله صوبه کې د هندو او سیک مال، ځان او عزت خوندي و.